د نبی علیہ السلام په باره کې عاشق ټکی عشق ټکی صحابه استعمال کړی دی؟ نه. الله رسول عشق بازاری د لوفرې ټکی دی. د الله رسول باره کې عشق ټکی نه استعمالي، محبت درون ټکی استعمال او درون محبت المحبه. بار بار قرآن ګوره حدیث محبت پر الله سره محبت، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت. واسي د عشق داوی خو ډېرې کوي، دا کاغذي عشق چې کله ورته د نبی علیہ السلام حدیث بیان کړي، کله د قرآن د مطابق د عقیدې د عمل وخت راشي دې ته تیار نه دی. بس وایي دا الوا څه دیګونه مې پخ کړي، بس په دې به لاړ شم جنت ته. که نه والله که به دې الوا دیګونه رانه جنت ته لاړ شم. د الوا دیګونه دې پخ کړي او زرده دې پخ کړې ده او دا چې کوم دی خوږې وریجې دې پخ کړي، په دې نه کېږي. زما محترم ورونو، عملي کردار د قرآن سره خپل صحیح ربط جوړول پکار دی. د دې مطابق عقیده اول، بیا د دې مطابق خپل عمل، خپل اخلاق، خپل کردار دا جوړول پکار دي. هم د دې الفاظ زده کو، هم د دې معنا زده کو. زما محترم ورونو، عمل پې وکړو او دغه رنګه خپل اهل ته وښایو، خپل بچو ته او د آینده نسل ته د الله رب العالمین دا کتاب وښایو او د الله سبحانه وتعالی د دې کتاب موږ دعوتونه وکړو، دې طرف ته خلک راوغواړو، د دې د علم عام شي د قرآن. دې دپاره کوشش پکار دی.